الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت د قربانۍ ورځ د خوشحالۍ ورځ په هر مسلمان باندې راوستې ده. په دې قربانۍ په ورځ باندې الله رب العزت د حکم د انسان طرف ته متوجي وي، هغه ځان ته یو حکم دی. کوم حکم د لوی اختر په ورځ متوجي دی، هغه د وړوکي پر اختر په ورځ نه وي، کوم د وړوکي اختر په ورځ وي یا د لوی اختر په ورځ نه وي. یو حدیث شریف کې راځي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم یو سړی د دعا اختر منځونو لپاره عیدګاه طرف ته یا مسجد طرف ته روان وي، د رب العالمین د ذکر د اوراد سره تکبیرات تشریق سره دی روان وي، داسې وي چې د الله رب العزت د رضا سبب جوړي. یو بل حدیث شریف کې راځي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کم سړی د خوشحالۍ پر ورځ باندې برګاه الهي طرف ته روان وي، وی الله رب العزت د خوشحالي په خپل دربار عالی کې قبول ګرځي او بیا د دې د ډېر غټ مصیبتونو د آفتونو نه بچ کړي. دا ډېر د غټ خوشحالۍ خبره. ډېر حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین سره مسجد نبوي کې ناست. حسین ابن شیبه کې یو روایت ده چې کله خپل ملګرو سره ناست وو، ځینې کسان رالل مسجد نبوي ته، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته پوه شو، تپوس یې کو څه رالو، دا الله رسول د موږ د پاره راغلی، د بل څه غرض د پاره خو نه راغلی، بنا د الله رسول صرف او صرف یاد ساتي چې کوم سړی صرف او صرف محض د الله ورته د الله عبادت لپاره راځي، وحده لا شریک، ډېر زیات خوشالي. د الله رب العزت ډېر کرم او د احسان معامله ده چې ما ته په جماعت ته راځو او الله رب العزت راته خوشاليږي. او د دنیا څخه غرض باندې دغه رنګې که د نن ورځ باندې کوم مناسک حج ادا کېږي، پرون چې کوم مناسک حج ادا شوي دي، د هغه زما ستا دپاره د سبق یو ذریعه ما ته چې حج ته ځو، هلته کې کوم مناسک ادا کوو، نو هغه د ټول امت د خیر باعث جوړي. حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت په هر مؤمن مسلمان باندې حج ځکه فرض کړی دی چې دې د الله رب العزت دغه فریضه ادا کړي، چې دې د وحده لا شریک چې په کوم مسلمانانو باندې کوم مناسک لازم کړي چې هغه ته پته ولګي. هغه صفا ده، مروه ده، مینا ده، عرفه ده، وقوف عرفه ده، قرباني ده، صرف دي چې هغه ټول د پته ولګي. بل حدیث شریف کې راځي چې کوم ځای کې هم اختر کېږي هغه ځای به اختر کې، کوم ځای کې روژه کېږي هغه ځای به روژه کېږي. ډېر خلک به داسې لیدلي وي چې هلته کې حاجیانو حج نه وي کړی، قرباني نه وي کړي، ته د هغې نه په ټیم کې مخکې ته دلته کې راشې خپلې د ځان نه اختر وکړې، قرباني وکړې، هغه حاجیان یې سره کړي دي، ته د هغې د ځان مخکې کې او ولې ستا به وشي. دوستانو عزیزانو، د الله رب العزت د دین سره ټوکې مه کوئ.
سچ حدیث شریف کې راغلي دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي هغه تعلیمات ما تا ورنن سبب په خو دي کم په حدیث کې د دین نه کم موجود وي په دین کې کم موجود سيزونه هغه موږ ته نه کوو چې کم په دین کې موجود نه وي د ځان نواهیات هغه پسې لګېدلي اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث من وعن رښتینه چې کله یو ځای کې اختر شي اختر کوا کله یو ځای کې روزه شي روزه کوا کته په کې د ځان نه اختر را درنه کې کته په کې د ځان نه روزه را درنه کې د ځان سره زیاتې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه حدیثو پسې یو قسم لټو کوي یو خندا ور پسې کې چې یار زه بل ملک سره اختر کو بل ملک سره روزه نشم ولې تعال ته اوسېږي کته دلته اوسېږي دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان پیدا کړی انسان ته عقل او شعور ورکړي ټول نه غټه سرمایه عقل او شعور بیا د دې نه غټه سرمایه د ایمان دولت ورکړي کله به ایمان مضبوط وي دی به د خپل د عقل او شعور نه اجازه تلی چې دا کار کوم وکړه یو بګینا شابه ماشاءالله تورا کوی خلک وګرا یره جی په حدیث کې د دې ذکر نشته میخه پګی نشته کټای پګی نشته کټای پګی نشته دا څه پګی نشته دوستانو عزیزانو ډېر خبرې ذاتي چې هغه په حدیثو کې نه فقهای کرام فرمایلي چې دا د دې دا خوراک ستان دی داسې ځنګلي داسې ځناور دي چې هغه خوراک سکات حرام دی او په بغاوت ته تو پر يرته پاک صفا خپل حرام الله رب العزت تسبب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات چې حلال مې هم د بیان کو حرام مې هم د بیان کو د دې ترمیاز چې څه دي مشتبهات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم احادیث منقول لي هغه منو عن رسول دي او چې کوم سيزونه د حدیث نه پاتې دي ابو قاری کرام فرمایي بیان کړی او کته فقها نه مانی ځنه خلک دي کټي او د کټي د قرباني دا نه مانی د چرګ قرباني مانی ممکن اور سر نو نه لم خبر ته پته یره چې په چرګ قرباني کې یا په کوم حدیث کې راځي د غټ پټ ساری نه انکار کې وړو کسی ورته مرغې عمر سي ورته زناور دي داږي تایید دوستانو عزیزانو د دین پسې د دین بنیادونه سره چې مسلمانانو تباہ برباد کړ سره هیڅ نه دي تباہ مسلمان په خپل ځان لخپې په تبرګي باندې وای مسلمان په دې حالت کې چې ټول تر بتر دي کله هم مسلمان د یو کېدو کوشش نه وکړي یو ځای کېدو کوشش نه وکړي یو د رب ته درېدو کوشش نه وکړي یو په یو پسې انخته بل پسې انخته یو د یو لاس راکاږي بل خبر راکاږي ټول دغه سیستم روان دی د وحده ولا شریک یو دیننا واعتصموا بحبل الله استغفر وجه وجه هر یو انسان پکې ځان ته انا پراته ده هر یو انسان پکې ځان ته یو لوی سب دغه پروت دی چې یار زما د نوم شي زما د لوی شي زما د مشهورتیا شي زما د پکې خلک نوم واخلي با زما د پکې برانډ چلیږي زما نوم دی پر برانډ باندې سلام عزیزانو کته په دنیا کې او یا زره کاله ولې ژوند دی یو وخت په داسې راشي چې ستا په هر څه فنا شي ختم شي هغه وحده ولا شریک هغه احکم الحاکمین ذات چې ته پیدا کړې هم دې لپاره پیدا کړې چې زما حکم اوس د قربانۍ ورځ شپې دي ما په تیر جمعه کې بیان کړل چې هر حلال څاروي کې وو سيزونه حرام دي وو سيزونه حرام دي نمبر 1 وینا نمبر 2 حدود غټا وینا نمبر 3 حرام مغز نمبر 4 مسانا نمبر 5 میتیاز و رسته و مخی ځای نمبر 6 تریخه نمبر 7 د نر ساروی انډي کاغه د چيلي وی کاغه د وی وی کاغه د کټي وی د حرام دي د څه حرام دي ځکه خلک وایي دا مکروه دي مکروه پکې نشته حرام دي حرام چیزونه ځان لپاره مکروه دي او حلال چیزونه ځان لپاره مکروه ټول سیستم ټول ټپل روان دي ور یار سړی ځان نه مفتی جوړ کړ دې په مسله پوهیږي نه پدې پوهیږي نه څنګه نن سبا هر یو سړی ځان نه ډاکټر جوړ کړي په موږ څه چل کیږي الګ بل مشهور دي په پیناډول وکړل بس هغه به پیناډول لایق نه او ځای دی ورسه
دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو نن مبارک ورځ ده د اختر لوی ورځ ده الله رب العزت ما تا ته د خوشحالي نصیب کړې ده په دې ورځ باندې حدیث شریف کې راځي چې د ذی الحجې په ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله قربانی کوله صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین ورته د الله رسوله مونږ ته په دې قربانی باندې څه ملاويږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې په هر وخت په بدل کې ورته نه کې ملاويږي بیا د صحابه تاسو کې د الله رسوله کا وړي په هغه سروي باندې وړي وي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ارشاد فرمایل د هر وړي د وختي په بدل کې ورته الله رب العزت اجر درکړي دوستانو عزیزانو دا ورځ چې کله د ډیر لوی ورځ ده حدیث شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي خلق باندې خوشالۍ ورځې دوه عیدونه دي یو ورګ اختر یو لوی اختر په هغه ځای کې تا د بدني عبادت کړی روزي دي نیولې په خپل نفس ته کنټرول کړی وي الله د باندې د خوشالۍ ورځ راوستي او په دې کې مالی عبادت کړی وي الله رب العزت فرمایي چې خپل مال قربان کا خپل پیسې ولګوا او خپل مال قربان کړه د الله په دربار کې د خپل مال قرباني پیش کې د الله رب العزت باندې د خوشالۍ راځي اوس د قربانۍ طریقه سره ما تیر جمعه ویلو خو افسوس چې ملګری دې پتہ یې یا بدني پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې کله او تاسو د ساروی قرباني کوي نو انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين دا دعا وایي دام نشي ویلي بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر وای ولالک قبل ته علماء کوي ځنه خلک دې ویني نو روالي یوسکی دغه په حدیث کې په دین او اسلام کې هیڅ حیثیت نشته ګوره منګړت خبره ده دغه خبره دا مشهوره ده چې سوره د چاغټ سروي وی دوره په پوری سرات پلار باندې د مضبوطیا سره تیزي او دوره مضبوطه سورلې وی دا ګوره موضوع حدیث ته ډیر ضعیف روایت دی د دې سند ډیر ضعیف دی بل خبره بګی دا مشهوره ده چې د دې ورځې باندې نیمه ورځ روزه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ورځې چرې روزه نه نیولې البته دا سنت عمل دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به تر هغه پورې خوراک سکات نه کولو تر څو پرې د قربانۍ د ساروی نه به څو وخت ټوکړه یا سسیس پوخ کو نو هغه سره هغه به وخوړه دا نه چې بدی ورځ باندې قرباني دا خوراک سکات نه کوي یا بناشته نه کوي یا بچای نس کی ځنه کسان بګی دا چې ډېر سیریس وي شوګر بیمار وي ډېر داسې مسایل لري ناشته کولی چې په هیڅ دې کې سهار نشي دا کوم کسان چې خوراک سکات نه کوي یا سنت عمل دی کله ونه کو نو اجر دې په تا کله وو کو ګناه پې نشته درېم خبره دا چې کله هم یو ځای کې موږ سروي علالو هغه ځای ته ماشومان نه پریږدو اکثر د ماشومان غوبل موبایل جوړيږي تر دې پورې چې هغه سروي د تروان کې نه تو ورپسې کړي کله کفرو باندې منډي وي او صحیح ورته ټوپک په دراکستي به وي هغه خدای دې لکه چې بجو پر هغه نوٹ باندې دی یو چا نه صحیح ورته وې دان کړی به ویشت ولاله کو بل سهاله نو اگر دیول نو ورکول گاډي بیوال رشتي بیوال خلک بیوال مجلس شی به ورته مخلوال نارینا زنانا واړه ماشومان هیڅ څوک نه لیدل بس وال وجه سوجه دا ما تا وسره مستیانی شروع کو یا په یو راکاږي بلې په بل راکاږي اخو نه پويږي خو زناور دی زناور ته ولې زناور وای اخو نه پويږي نو ځکه دوستانو عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم حدیث کې منقول طریقې دي هغه طریقو سره لالول قبل تمخول او دغه رنګي دغینه سرمن یستل کوشش کوي چې بخپله قرباني نشي کولی بیا په حسابو کوي ته هیڅ مسله نشته ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې د الله په دربار کې وینه تو یول د الله په دربار کې دا نذرانه پیش کول دا ضروري بیا د دې نه پس چې کله هم انسان قربانیو کې د خپل ځان لپاره د خپل اهل عیال لپاره د ټول د قبولیت سوال کې پروردگار استا په دربار کې ما د قرباني پیش کړی الله ته قبول منظور وکړي بیا چې د حصہ ورسي احیسی چې دی احیسی بیا درې تقسیمه دا بهتر نو خدای ته الله رب العزت ټول قرباني ته جایز کړی بهترین خبر ادا چې درې حصے کې ځان د پاره خپلوانو رشتہ دارانو د پاره گاونډیانو د پاره او یتیمانو مسکینانو لپاره پدې کې ځان خلک داسي وي چې هغه راشي په شاپر یا غسي په کورونو باندې ګرځي پورې ټکای په هوټلو باندې خرڅي کوشش کوي د داسې خلکو نه ځان ساتي کوي دا قرباني تاسو خرابوي خوشوي کنه
اکثر دا ګرځي دنیا شي چې موږ چې ماسپتانو ګوري یو لوی شي ورته جمع کړي سوزکی کې یا ټرالي کې یا څه بدی کې چې یو روان دا څه خلکو نظام ساتي الله رب العزت ممتاز را بدی باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او د اختر مستریقه دا نیت مې او په زړه د اخلاص دو رکعاته موز ادا کوم په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې وا سره د واړو تکبیرونو په دې کې شپږ تکبیرات زائد دي سو تکبیرات شپږ تکبیرات الله اکبر بسر کې امام وای سبحانك اللهم وی بیا دې نه پس بدري تکبیرات وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر بدري تکبیر با نیت تړي صحیح شو چې کله دې نیت تړي بیا سورہ فاتحه سورہ اخلاص یا هر سورۃ بیا دې نه بعد د رکوع تر رکوع نه بعد پاسې د سبق وی سورہ فاتحه شو سورہ دغرانګي سورۃ شو دی بیا رکوع ته ال ټټیږي چې سوي تکبیرات وای الله اکبر الله اکبر الله اکبر بسلورم تکبیر بده رکوع ته ټیږي بس هم تکبیر بسلورم تکبیر دې رکوع ته ټیږي بیا رکوع نه بعد بیا صحیح ورته سجدا سجدي نه بعد بیا دغرانګي نو دا یاد ساتئ چې دا اغه نه بعد دا خطبه اوریدل چې واجب دي ما دا اختر موضوع کو بیا غنه پس خطبه په دوران کې غپې شپې شروع وګورئ غپې شپې بالکل نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی چې د اختر نه موضوع بعد خطبه اوریدل په هر مؤمن مسلمان باندې لازم دي ملګری دې خبرې کوشش وکړي چې توجه سره خطبه اوري واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین